درنو لیدونکو په ماشومانو کې د ذهني کمزورتیا په علتونو او وقایوي لارو د ډاکټر صداقت رخیل صاحب نظر اخلو چې د واشنگټن په فرزینیوس صحي کلینیک کې د ماشومانو او داخله ناروغیو څانګه کې کار کوي او نن زموږ بلنه منلې سټوډیو ته. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شئ، ما پوښتنه ورسره وکړم چې څه ډول ماشومانو ته اصلا د ذهن کمزوري یا د ناروغي اصلا پیدا کیږي او تشخیص او درملنه یې څنګه کولی شي سړی؟ مننه آشنا صاحب. ماشومان چې هغوی انټلیکچوال ډسیبل د مرض ته د تاسو د ذهني وروسته پاتې والی ورته ویلی دی، مرض ته منټل ریټارډیشن یا انټلیکچوال ډسیبلیټي ورته وایي. ماشومان کله چې ذهني ذکاوت یې کم وي، مثلا کتاب صحیح نسي زده کولی، یا چې دی هغه له نورو ماشومانو سره صحیح خبرې نسي کولی، یا هم روزمره کوم کارونه چې دي هغه په صحیح ډول باندې سرته نسي رسولی، مثلا کالي اغوستل، تشناب ته تلل، د تکمې بندول، دغه کارونه یا هم په وړکتوب کې چې ماشوم په وخت سره کېناستلی نسي یا خاپوړې نه وهي یا چې دی ګرځېدلې وروسته پاتې وي یا خبرو کولو کې مشکل وي، نو دغه ماشومان چې دي ویل کېږي ستوي په ذهني عقبمندګۍ باندې اخته دي. یعنې دا ډېر پس د ولادت نه دي. آیا د داسې ناروغیو مخه په خپله نیول کېدلی شي، خصوصا چې ماشوم له نه یې زېږېدلی، مثلا د مور په نس باندې اوسي؟ د منټل ریټارډیشن یا د ذهني عقبمندګۍ علتونه دوه په دریو حالاتو کې علت نه دی معلوم. نو البته بیا ځینې نور حالتونه دي چې جینیتیکي فاکتورونه پکې دي، مثلا بعضې ماشومانو کې ډاون سنډروم چې ولري یا ایکس فرجایل سنډروم ولري. ډاون سنډروم هغه مشخص وي، مثلا ماشومان چې دي ژبه یې راوتلې وي، د خولۍ چې دی هغه همیشه وازه وي، غوږونه یې ټیټ وي، هغه حالت وي. یا ویلیم سنډروم دی یا نور هغه حالتونه دي. په هغه حالتونو کې خو که چیرې جینیټیکي مطالعې پکې وسي په هغو کې معلومېدلی سي. بیا ځینې نور حالتونه دي، مثلا هغه میندې چې په سوی تغذیې باندې اخته وي یا مور د حمل په وخت کې واکسین سوي نه وي او بعضې انتاني میکروبونو باندې اخته سي، هغه هم کېدلی سي چې ماشومې په دغه مرض باندې اخته سي. یا د تولد په وخت کې چې کله ماشوم مغز ته اکسیجن نه رسیږي او حالت دی هایپاکسیک اسکیمیک انکفالوپاتي ورته وایي، هغې حالت کې هم چې دی ماشوم بیا په دغه مرض باندې اخته کیږي. یا له ولادت نه وروسته چې ماشومان مرضونه دي، مننجایټس ورته وایي، کله چې دماغ یې چې دی هغه میکروبي کیږي، یا انکفالایټس دی، یا میزل د شري ناروغۍ چې هغه سر ته وخیږي، دماغو ته وخیږي، یا اوپن کف دی، هغه حالتونو کې دغه مرض رامنځته کېدلی سي. تاسې ډېر زیات د علتونه ویل، یو د جینیټیکي فاکټور هم ذکر کو. که د یوې مور ماشوم په داسې ذهني ناروغیو باندې تولد شي یا اوسي، مثلا چې تولد کیږي، آیا هر ماشوم به په همدې تکلیف اخته زیږیږي که فرق لري؟ مخکې مې څنګه ویلي، دوه په دریو حالاتو کې د دې اصلي علت نه دی معلوم د دې مرض. البته داسې مطالعې سوي دي چې په هغه مور و پلار چې یو ماشومې په دغه مرض باندې اخته وي، 10 چنده چانس د دې زیات دی چې بل ماشوم یې هم په دغه مرض باندې اخته سي، نسبت هغه خلکو ته چې هغوی بل ماشوم یې په دغه مرض باندې نه وي اخته. نو چانس زیات دی، اما دا علت دقیق نه دی معلوم، چې چون د دې خپله د دې مرض علت چې دی هغه تقریبا 80-80% واقعاتو کې د دې خپله علت نه معلوم، نو داسې دقیق سړی نسي ویلی چې ولې. یوه لنډه مشوره هم ډاکټر صاحب واخلو، خصوصا فامیلونو ته او معالج ډاکټرانو ته، د داسې نوو زیږېدلو ماشوم ناروغانو مراقبت او پالنه یې څنګه کیږي او درملنې دپاره یې څه مشوره ورکوئ؟ مراقبت او دا ماشومان که کله دې مرض سره پیدا کیږي، که چیرته له اول مرحلې نه له دوی سره کار شروع سي، مثلا نو هغه کېدلی سي چې دوی ته یو څه د دې توانایي ورکړي چې هغه خپل ژوند تر یو څه حده عادي حالت ته راولي. اما دا چې بالکل دوی تداوي سي او دا مرض یې له منځه لاړ سي، نو داسې تداوي وجود نه لري. البته بیا په امریکا کې دلته چې دی کله چې دا ماشومان تشخیصیږي، مور پلار یې دې ته متوجه کیږي چې ماشوم یې په دې مرض باندې اخته دی، ماشوم یې
هغه کړه وړه چې یو نورمال ماشوم کوي دوی نه کوي نو هغه ډاکټر د تشخیص نه وروسته بیا نو دلته ABA ترافي اپلاید بیهیویر انالیسیس هغه یو تداوی د ماشوم ته چې دی هره ورځ کور ته یو مشخص کس یا هغه مسلکي کس وي هغه ورځي هغه د خبرو کولو سپیچ تراپي ورته ورکوي چې څنګه وکولی شي چې په خپل وخت باندې خبرې وکوي یا د روزمره ژوند چې کوم کارونه دي په هغو کې تربیه کوي او مختلف استراتیژیګانې دي چې د هغې له رویې بیا دغه ماشومان کوشش کیږي تر یو څه هغه پورې هغه عادي حالت ته راسي بیا نو دوی چې دلته بیا حق د هر ماشوم که هغه هر څومره ناروغه وي هغه مکتب چې دی په هغه ساحه کې اوسېږي په هغه مکتب باندې دی حق لري چې هغه مکتب باید دی ځان ته شامل کړي اول ته امکانات ورته برابر کړي. بالکل ډاکټر صاحب صداقت رخیل خدای دې کړي چې افغانستان کې هم داسې مکتبونه ورته اوسي چې که دا رقم ناروغان اوسي نو چې دا امکانات ورته برابر کړی شي او ستاسې مشورو نه استفاده وکړي. کور هم ودان ډېره مهرباني.